سلامونه او نیکې هیلې بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. غوښتل مې په دې ویډیو کې تاسو ته ووایم چې ځینو دوستانو پوښتنه کړې وه چې لوستونه ګډوډ دي او په ترتیب باندې نه دي. په دې اړه غواړم دې ویډیو کې تاسو ته لږ زرکې لارښوونه وکړم څنګه کولی شو ټول لوستونه په ترتیب او منظم ډول باندې وګورو. زه به ویډیو ته ځینو یارانو لیکلي وو چې د لوستونه خو صحیح دي مګر لوستونه ګډوډ دي. د دې لپاره مې وغوښتل چې په دې ویډیو کې لږ زرکې وضاحت ورکړم او څنګه کولی شو په دې یوټیوب چینل کې هغه لوستونه را پیدا کړو. د اوس لپاره خو معلومات پکې لږ دي ځکه پیدا کول هم اسانه دي، دومره ستونزه نه ده. خو ولې دا لوستونه داسې ګډوډ راځي تاسو ته؟ ځکه مونږ په راتلونکي کې دا پلان لرو چې ډیر لوستونه پکې واچو او ډیر زیاتې مختلفې موضوعګانې چې دي په جرمني کې د افغانانو دپاره کوم تسهیلات چې دي هر اړخیز معلومات راټول کوم. بیا د دې لپاره مونږ یا معلومات زیاتیږي نو ګډوډي رامنځته کیږي. په دې اساس باندې مونږ ټول لوستونه چې دي په دې یوټیوب کې کټګوري باندې کړي دي. نو که چیرې تاسو لومړی راځئ، کله چې تاسو یوټیوب ته راننوځئ یا دا ادرس هم په کمپیوټر کې ورکړی وي، تاسو راځئ دلته، دا هماغه اوله صفحه ده، لکه زه دلته کلیک وکړم ما چیرته راولي. هغه اوله پاڼه ده چې زه ورته راغلم. سلامونه او درنښت. نو ټول لوستونه چې تاسو وینئ هغه به دلته تاسو ته داسې ښکاري. آخري لوست چې کوم اپلوډ شوی ده هغه تاسو ته دلته معلومیږي. بیا راځي همداسې ټول لوستونه دلته تقریبا تاسو ته ښیي. چې کله تاسو لاندې راځئ بیا دلته تاسو ته پلی لیسټونه ښیي. خو د لوستونو ترتیب کوم ځای نه شروع کیږي. کله چې تاسو پلی لیست ته راسئ، پلی لیست باندې کلیک وکوئ. دلته چې تاسو راسئ تاسو ته ټولې هغه موضوعګانې چې په یوټیوب کې یا په همدې یوټیوب کې دي هغه تاسو ته ښیي. لکه دا په عمومي ډول ټول هماغه ډلګي ګروپونه یا پلی لیسټونه دي. خو لکه موږ لرو په لومړۍ برخه کې د فروشاین لوستونه، بیا ورپسې د جرمني ژبې زده کړه، بیا ورپسې د اینبورګرونګ ټیسټ یا اورینټیرونګ کورس لوستونه دا دي. ورو ورو آسته آسته نورې کټګوریانې یا نور پلی لیسټونه پکې اضافه کیږي. همدې خاطر باندې مونږه دا ټول پلی لیست کړي دي. کله چې تاسو د لیسنس برخې ته راځئ، په لیسنس باندې کلیک وکوئ. دلته تاسو ته د لیسنس ټول لوستونه دي، لکه چپټر هماغه سپرکي یا فراګن بوګن دلته دي. په دې کې تر اوسه پورې 18 بوګنه یا 18 ویډیوګانې د بوګنونو جګې سوي دي. دا ویډیویي پوښتنې دي دلته، ټولې ویډیویي پوښتنې کومې چې په فروشاین کې دي. دلته بیا د ترافیکي لوحو 15 ویډیوګانې دي، دلته نورې هم راځي. دلته فورفارت ده، دلته هغه سوالونه دي چې شمیرې لري. دلته هغه اړین موضوعات یا لنډې ویډیوګانې چې لارښوونه کوي تاسو څه وکړئ څه ونه کوئ، اضافي معلومات راځي. دلته د چټکتیا یا هماغه فورمولونه یا نورې پوښتنې چې وي هغه دلته راځي. نو لوستونه ټول په ترتیب باندې دي. خو که چیرې تاسو کله چې یوټیوب ته راننوتلی، د یوټیوب راننوتلو سره پلی لیست ته راسئ. په پلی لیست کې به تاسو ټول خپل لوستونه ووینئ. او یا هم کولی شئ کله چې دلته دا کلیک وکوئ ټول هغه پلی لیستونه یا کومې لوستونه چې را روان وي او یا پکې شته دي له دې ځای نه هم وګورئ. هیله ده ستاسو ستونزه حل شوې وي. نو کله هم بیا تکراروم چې تاسو یو اول یوټیوب ته راننوځئ نو تاسو ته به دا صفحه ښکاري یا داسې ټول لوستونه ګډ وډ سر په سر پراته ښکاري. خو که چیرې تاسو بیا پلی لیست ته راځئ، په پلی لیست کې تاسو ته ټول ډلګي بندي سوي دي، لکه د لیسنس لوستونه دلته، بیا دلته د جرمني ژبې زده کړه، دلته بیا د اینبورګرونګ ټیسټ لوستونه. تکرار مې کړه. ټول تاسو کولی شئ که بیا هم نشئ پیدا کولی ویډیوګانې، بیا ویډیو وګورئ همدغه چې کوم هلته پلی لیست ده، د پلی لیست له لارې نه تاسو کولی شئ ټولې هغه لوستونه را پیدا کړئ. که بیا چیرته تاسو عمومي پوښتنه لرئ، غواړئ پوښتنه وکړئ، کولی شئ کمیونټي ته راسئ، دلته یې ماته ولیکئ، زه کولی شم ستاسو پوښتنې واخلم.
هغه ورونه یا هغه خویندې چې ضرورت لري تماس ونیسي. دلته ما د ټلګرام د ګروپ معلومات اچولی ده، تاسو کولی سئ هغه ټلګرام ګروپ ته راسئ او خپلې پوښتنې یا هر څه چې لرئ غواړئ په غږیزه بڼه را سره وغږیږئ، کولی سئ دلته د دې دواړو ګروپونو له لارې نه خبرې وکړئ او خپل هغه معلومات چې تاسو ته په کار وي ووایي خپلئ. تر بیا ښې چارې. الله مو مل.